دا وخت په انټرنیشنل میډیا د امریکا او ایران د جنګ بحثونه یو ځل بیا راپورته شوي دي او د هغې ښکاره ثبوت دا دی چې امریکا خپله سمندري بیړۍ یو اس اس جیرالډ آرپورټ د خلیج فارس سمندر ته روانه کړې ده او هلته یې پوځي مشقونه او تیاریانې پیل کړي دي. خو آیا تاسو پوهیږئ چې یو اس اس جیرالډ آرپورټ نومې سمندري بیړۍ کوم صلاحیتونه او خصوصیت لري؟ راځئ چې د دغه سمندري بیړۍ په اړه تاسو ته خاص معلومات درکړو. دا د امریکا تر ټولو مضبوطه، پراخه او یو لویه سمندري بیړۍ ده. جیرالډ آرپورټ د امریکا پخوانی ولسمشر و چې بغیر له انتخاباتو د امریکا صدر جوړ شوی و. د یو اس نیوي دا یو دود او دستور دی چې اکثره یې خپل مشهوره سمندري بحري بیړیو ته د خپلو مشهورو ولسمشرانو یا ملي لوړ رتبه مشرانو نومونه د هغوی د درناوي یا ویاړ له وجې هغې ته ورکړي دي. جیرالډ آرپورټ د امریکا 38م صدر و چې د امریکا په سیاسي دیالتونو او تاریخ کې ورته ډیر د قدر وړ او یو ستر شخصیت په توګه کتل کیږي. همدغه وجه ده چې د جنورۍ په 21 نیټه کال 2007 کې دغه بیړۍ ته دا نامه د یو اس نیوي د سکریټري لخوا د امریکا د پخواني ولسمشر جیرالډ په اعزاز او درناوي کې ورکړل شوه. دا ډیره طاقتوره او خطرناکه بحري بیړۍ ګڼل کیږي چې بشپړ نوم یې یو اس اس جیرالډ آرپورټ سی وي ان 78 دی. دا یوه اټومي طاقت لرونکې او په اټومي طاقت چلیدونکې تر ټولو پراخه بیړۍ ده چې خواوشا 1092 فیټه 333 میټره اوږدوالی او 100,000 ټن وزن دروندوالی لري. لکه څرنګه چې وړاندې موږ تاسو ته دا وویل چې دا یو نیوکلیر پاور ایرکرافټ کیریر دی. مطلب دا چې دا بغیر له تیلو او انجن څخه کار کوي او په نیوکلیر طاقت سره خپل هدف ترسره کوي. په دغه بیړۍ کې دننه یو داسې نظام نصب کړی شوی دی چې د ساینس په ژبه کې ورته نیوکلیر ریاکټرز ویل کیږي. نیوکلیر ریاکټر داسې آلې یا ډیوایسز دي چې هغه د نیوکلیر ریاکشنز په ذریعه نیوکلیر طاقت پیدا کوي او جهاز ته سپورټ ورکوي. په لنډو او اسانو ټکو کې موږ داسې ویلی شو چې یو نیوکلیر ریاکټر په دغه بیړۍ کې د یوې طاقتورې بیټرۍ په څیر کار کوي چې د تیلو د سوځولو پر ځای د ایټمز د خورېدو او تقسیم له وجې تودوخه او انرژي پیدا کوي. همدارنګه دغه تودوخه او انرژي جهاز ته حرکت ورکوي. د دې جهاز بل خصوصیت دا دی چې دا د نورو جنګي الوتکو لپاره د یو سی پلوټینګ ایرپورټ په توګه کار کوي. د میډیا ریپورټس تر مخې د 15 طیارو څخه تر 90 الوتکو او جنګي جهازونو، هلیکاپټرز او دارنګ نورو سپورټ ایرکرافټس ته د لینډینګ او الوت په وخت سپورټ ورکولو او اټومي طاقت ورکولو صلاحیت لري. بلخوا په دغه بحري بیړۍ کې تر ټولو زیات جدید او ماډرن سیسټم الکترومیګنیټک ایرکرافټ لانچ سیسټم هم موجود دی. دا سیسټم د پخوانۍ زمانې د سټیم کیټاپلټ بخار والا سیسټم په ځای کار کوي او د جنګي جهازونو د الوتلو یعنې د ټیک اپ لپاره استعمالیږي. دا سیسټم په مکمل ډول په بجلۍ او مقناطیسي طاقت الکترومیګنیټک فورس باندې چلیږي. کله چې یو جنګي جهاز د بیړۍ څخه الوت کوي نو دا سیسټم ورته په رنوې باندې یو ډیر زبردست پوش یعنې دیکه ورکوي او دارنګ جهاز د یو تیز برقي موج له وجې جنګي الوتکې ته په سکندونو کې جهاز ته دومره سپیډ ورکوي چې هغه په اسانۍ سره هوا ته پورته شي. هم د دې نه علاوه دا سیسټم د هر جهاز د وزن مطابق پاور سیټ کوي. که جهاز سپک وي یا ډیر دروند وي دا سیسټم ورته د خپل ضرورت مطابق زور ورکوي. دا سیسټم جهاز ته په ډیره همواره او سموت طریقه جټکه ورکوي. په دې سره د جهاز په سټرکچر او انجن باندې اضافي فشار هم نه راځي او د جهاز
د خرابېدو چانس کم وي. په دې سیسټم کې بار بار د سټیم یا باد جوړولو لپاره انتظار نه وي پکار بلکې په یو وخت کې ترې ډېر زیات جهازونه او جنګي الوتکې لانچ کیدلی شي او خپل هدف ترسره کولی شي. دا د امریکا تر ټولو خطرناک او پراخه نیوکلیر طاقت لرونکې بېړۍ ده چې اکثره یې د امریکا حکومت او نوي د دښمن خلاف د سخت پوځي عملیاتو، ځمکني او هوایي بریدونو پر مهال کاروي. ملګرو، د دغه وارشیپ او سمندري بېړۍ په اړه ستاسو ذاتي رای او نظر څه دی؟ زموږ سره په کامنټ سیکشنز کې خپله رای خامخا شریکه کړئ او که زموږ چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو دا درسره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.